السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. عربي زده کړې آنلاین مرکز ته ښه راغلاست. نن زمونږ ترانسپورت وسایل دي. نو خپل درس پیلو. اول عربي قطار اورګاډی، یعنی ټرین. ها اتوبیس بس ته وایي، اتوبیس بس. حافله بس ته وایي، حافله. ها دریم نوع من القطارات، ټرام. دا ټرام میټرو ته نه وایي، خو میټرو غوندې دا خارج کې یا په هوا کې چې دغسې تصویر کې ګورئ، دا یو نوع د ګرځېدونکو میټرو ته نږدې ده، خو نوع من القطارات یو رقم ریلګاډی دی، نو یو شکل د ریلګاډي دی. ښه بل سیارة نقل دې ته وان وایي. انګلیش کې وان وایي، پښتو کې نه پوهېږم چې دې ته څه وایي. سیارة نقل وان. ښه شاحنه ټرک. بل سفینه بیړۍ. البته سفینه اول دویم دریم څلورم پنځم شپږم نمبر سفینه بیړۍ یا کشتۍ شپ. بل وم السیاره موټر. بل العباره بیړۍ. خو دې بیړۍ او پاس بیړۍ کې فرق دی. دا یو بیړۍ پاس بیړۍ فکر کوم هغه چې سیاحتي، او دا العباره بیړۍ کې فکر کوم دی کې دا مالونه چې باري هغه ده. او که تاسو ته معلوماتي نو هیله کوم کومنټ کې وایي. العباره بیړۍ. بل سیارة اجره ټیکسي. نو هیله کوم که څه پیشنهاد انتقاد وي کومنټ وکړئ او درس شیر کړئ او لایک کړئ. السلام علیکم.